بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله یم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، د alibaba.com کورس مو شروع کړی دی. لومړی ویډیو ده او په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته alibaba ویب سایټ معرفي کوم چې دا څه ډول ویب سایټ دی او څه ډول خریداري موږ تاسو له دغه ویب سایټ څخه کولی شو. alibaba ویب سایټ انټروډکشن ده او په دغه ځای کې به موږ تاسو لومړی وپېژنو دا چې what is alibaba. alibaba څه ته ویل کېږي؟ alibaba څه شی دی؟ تاسو به یې نوم ډېر اورېدلی اوسئ، خو نن راځو په دغه پریزنټیشن کې به زه تاسو ته د alibaba معرفت وکړم. alibaba is one of the world's largest online commerce companies. دا په نړیواله سطحه یا په جهاني سطحه باندې یو تر ټولو د لویو آنلاین شرکتونو څخه دی یا کمپنیو څخه دی یا ویب سایټونو څخه دی چې د دنیا د هر ګوټ څخه خلک کولی شي له دغه ویب سایټ څخه خریداري وکړي. البته په دغه alibaba ویب سایټ کې چې دی ټول کمپنیانې دي او ډېر زیات کمپنیانې هم د چین هیواد دي. It's a platform where businesses can buy and sell products in bulk. ګورئ، دا داسې یو پلیټفارم دی، داسې یو ویب سایټ دی چې په دغه کې بزنسمینان یا کاروباري خلک یا شرکتداران کولی شي چې جنسونه او پراډکټس چې دی هغه په عمده شکل باندې واخلي. alibaba connects suppliers mostly from China with buyers around the world. ګوري دغه alibaba ویب سایټ کې چې کوم شرکتونه دي یا کومې کمپنیانې دي، نو دا کوم سپلایرز چې دي دوی اکثریت د چین هیواد څخه دي، یعنی اکثریت چینایي کمپنیانې دي دلته چې هغوی مختلف جنسونه په مختلفو برخو کې تولیدوي او بازار ته عرضه کوي او د ټولې دنیا څخه خلک له دوی څخه خریداري کوي. It's widely used for business to business transactions. معمولا خلک چې د alibaba ویب سایټ څخه بزنسمینان خریداري کوي، یعنی هغه خلک او هغه شرکتونه خریداري کوي، یعنی شرکت په شرکت خریداري ورڅخه کیږي. لکه هدف ترېنه دا دی چې فرض که موږ یو څه جنسونه دلته په افغانستان کې شرکت لرو، یو څه جنسونه د alibaba پلیټفارم یا ویب سایټ څخه اخلو او بیا افغانستان ته د کاروبار دپاره څنګه کوو؟ انتقالوو او دلته یې خرڅوو. نو دغه بزنس ټو بزنس ټرانزیکشنز دپاره دغه ویب سایټ استعمالیږي. اوس به هم راشو موږ بل سلایډ ته who created alibaba. پر دې هم باید موږ تاسو پوه شو چې دغه alibaba جوړ کړی چا ده، دغه پلیټفارم دغه ویب سایټ چا جوړ کړ. alibaba was founded by Jack Ma and a team of 17 friends and students. alibaba پلیټفارم یا alibaba ویب سایټ چې د جک ما په نوم باندې یو چینایي شخص دی دې جوړ کړی چې البته دې سره یو 18 کسیز د دوستانو او شاګردانو ټیم هم و، یعنی دوی په ګډه سره دغه پلیټفارم یې جوړ کړی ده. The company was started in 1999 in Hangzhou, China. دغه د په 1999 کال کې چې دی په هانجو چاینا کې رامنځته شوی ده او جکما او د سره ملګري چې 18 کسانو دوی جوړ کړی ده. جکما is a former English teacher in one of China's most famous entrepreneurs. د جکما خپل د انګلیسي استاد مو او په زمین کې دا یو بزنسمن او یو متشبث هم و چې بالاخره دغه ویب سایټ یې جوړ کړ. اوس به راشو بل هم د کی فیچرز آف alibaba ته. ګورئ alibaba کې موږ کم کارونه کولی شو او کوم مهمې خبرې دي چې په دغه ویب سایټ کې چې کله موږ تاسې له دې ویب سایټ څخه خریداري کوو چې باید دغه خبرې په خپل ذهن کې ولرو. لومړی خو راځو پراډکټ کټګوریز ته. په alibaba کې چې کوم کټګوریانې جنسونه شامل دي هغه الکترونکس دي، همدا ډول هر ډول برقي سامان چې ستاسو په کار وي په alibaba ویب سایټ کې شته دی. کلوتینګ دی، لباسونه دي، هر ډول لباسونه چې تاسو ضرورت ولرئ، شرکتونه دي په زرهاو په لکونو شرکتونه دي، تاسو کولی شئ چې ورڅخه کلوتینګ هم واخلئ. ماشینري دی، هر ډول ماشینري تاسو کولی شئ د alibaba له ویب سایټ څخه خریداري کړئ او همداسې نور، یعنی هر هغه څه چې ستاسو ذهن کې راځي تاسو نوم او یا هم عکس alibaba ویب سایټ سرچ باکس کې ورته ورکړئ، هغه تاسو ته وباسي، کمپنیانې درښیي چې دغه کمپنیانې دي
او دوی دا تولیدي او قیمتونه هم درته ښیي او هر څه مکمل معلومات درکوي. یعنې په مجموع کې الکترونکس، کلوتینګ، ماشینري او همدا ډول نور وسایل او پروډکټس موږ کولی شو چې د الي بابا له پلیټفارم یا ویب سایټ څخه خریداري کوو. دومه مسله دا ده چې کله هم تاسې د الي بابا د ویب سایټ څخه خریداري کوئ، ټراید اشورنس په نظر کې ونیسئ. ټراید اشورنس دې ته ویل کېږي چې کله تاسې د الي بابا په ویب سایټ کې د یو شرکت څخه جنسونه اخلئ، پروډکټس اخلئ، که هغه لږ اوسیږي یا ډېر اوسیږي، نو تاسې هلته وګورئ چې دغه کمپنۍ یا شرکت نه چې تاسې خریداري کوئ چې دا ټراید اشورنس لري او که نه. ټراید اشورنس په دې معنا باندې دی پروټکټس یور اورډرز ان پیمنټس، چې ټراید اشورنس کله ولري کله چې ته له دې څخه جنسونه اخلي او پیسې لیږي او په دغه وخت کې کوم مشکل پیدا شي یا جنس خراب وي یا پیسې فرض که څه ستونزه پکې پیدا شي ونه رسیږي یا ورسیږي هغه وایي چې نه ده رسېدلی، نو ستاسې دغه د پیسو د حفاظت دپاره دغه ټراید اشورنس چې کمپنیانې ولري هغوی به آماده دي چې بېرته تاسې ته تاوان درکړي، پیسې تاسې ته بېرته وسپاري که څه ستونزه پیدا شي. Verified suppliers دی ګوري بله مسله پکې verified suppliers دی ensure products quality in business trust. په الي بابا ویب سایټ کې ډیر زیات کمپنیانې دي چې رجستر دي او فعالیت کوي، خو تاسې هم چې کله خریداري کوئ نو د ټراید اشورنس تر څنګ تاسې وګورئ چې دغه کمپنۍ verified suppliers دی او که نه. verified suppliers څخه هدف دا دی چې خپله د الي بابا د کمپنۍ یو هیئت ځي ګوري دغه شرکت چې دا کم جنسونه دی تولیدوي، ګوري چې په ستاندرد شکل تولیدوي او که نه تولیدیږي، کوالټي او دا شیونه مکمل چې کوي. کله چې ولیدي چې دغه شرکت یا دغه فابریکه یا فیکټوري چې دی په درست ډول باندې جنسونه تولیدوي په ښه کوالټي کې او یعنی نړیوال ستاندرد سره برابر دی، نو هغه به الي بابا له خوا څخه ویریفاید کیږي. نو چې کله هم تاسې جنسونه اخلئ، پروډکټس اخلئ په الي بابا کې، نو تاسې وګورئ چې دغه کمپنۍ د ټراید اشورنس تر څنګ ویریفاید سپلایر دی او که نه دی. که چېرته ویریفاید سپلایر نو هغې څخه خودداري وکړئ ځکه چل او دوکه هم پکې شته ده. Custom orders allows you to order customized products. ګورې دغه الي بابا ویب سایټ کې چې کوم شرکتونه دي دا چې کوم جنسونه او پروډکټس دوی خرڅوي په عمده شکل باندې، نو دا تاسو ته کسټمایز کوي هم. که تاسو چېرته یو لیپټاپ واخلئ او هغې کې غواړئ چې خپل برانډ لوګو ولګوئ او یا همدا ډول نور کسټمایزیشن پکې وغواړئ وکئ، نو دا ټول تاسې ته دغه فیسیلیټي شته او هغه کمپنۍ ستاسې په خوښه تاسې ته هماغه پروډکټ جنس تیاروي، که هغه الکترونکس جنسونه اوسیږي، که هغه لباس وي، که هغه ماشینري وي، هر ډول پروډکټ چې اوسیږي چې تاسې وغواړئ ستاسې په خوښه یې تاسې ته جوړوي. بل خوبي په الي بابا کې چې دی multilingual support the website available in different languages. مختلف ژبې دي، یوازې دا نه ده چې انګلیسي ژبه به اوسیږي، تاسې کولی شئ چې په خپله ژبه هم د الي بابا څخه څنګه وکئ استفاده وکئ. نو دا هغه مهمې خبرې وې کی فیچرز چې کله هم تاسې په الي بابا کې جنسونه اخلئ باید په نظر کې ولرئ. How to buy from Alibaba. اوس خبره دا ده چې د الي بابا څخه موږ تاسو سره رقم جنسونه واخلو. دې دپاره یو 15 مرحلې دي. لومړی search for the products you want. کوم پروډکټس کوم جنس چې ته غواړې واخلې هغې دپاره به تاسې په الي بابا ویب سایټ ته لاړ شئ او هلته به یې سرچ کوئ. contact the supplier to confirm details. نو کله هم چې تاسې سرچ که خپل جنسونه مو پیدا که بلا شمیر کمپنیانې تاسې ته هلته شو کېږي چې دغه کمپنیانې دغه جنسونه تولیدوي، نو په دوم قدم کې به تاسې د هماغه کمپنۍ سره خبرې کوئ، په جزئیاتو او ډیټایل سره خبرې کوئ چې څه ډول جنس غواړئ، کسټمایزیشن غواړئ نه غواړئ، یا کوم ډول چې موږ جوړ کړی همدغه تاسې همدغه رقم غواړئ چې تاسو ته در ولیږو، قیمتونه او همدا ډول ټول مکمل جریان او ډیټایلز هغې سره تاسې بحث کوئ. نیګوشیټ د پرایس ان شیپینګ. به درېیمه مرحله کې چې دی تاسې د هماغه کمپنۍ نه چې تاسې پروډکټس او جنس اخلئ د قیمت په اړه هغې سره نیګوشیټ کوئ، خبرې اترې کوئ او همدا ډول د جنس انتقال ته، ځکه اکثره کمپنیانې چې دي هغه په چین کې دي، نو ته چې کله افغانستان نه جنس اخلئ د الي بابا ویب سایټ په ترو باندې، نو د هغې انتقال خو هم یوه مسله ده چې څه ډول باید زموږ پروډکټس افغانستان ته انتقال شي، یا پاکستان کې فرض مثال هستو څه ډول بیا پاکستان ته انتقال کو، یا امریکا کې هستو، یا یوروپ کې هستو، یا افریقا کې هستو، څه ډول به کولی شو چې موږ دغه جنسونه ځان ته انتقال کو. نو په دې اړه باندې هم تاسې د کمپنۍ سره خبرې وکئ. دا ځان ته یو ټرمینالوژي هم لري، انشاءالله بل درس کې به زه تاسو ته د الي بابا ټرمینالوژي هم مکمل تشریح کوم چې هغه DDP دی او همدا ډول مختلف نور
مخففات دي چې هر یو ځان ته ځانګړی معنا او مفهوم لري په انټرنیشنل امپورټ او ایکسپورټ کې یعنی صادرات او واردات کې. نو ان شاء الله هغه بل درس کې زه تاسو ته تشریح کوم. خو تاسو چې کله سرچ ک پروډکټ پیدا ک کمپنۍ سره خبرې وکړلې د قیمت او شپمنټ یعنی د قیمت او انتقال په اړه خبرې وکړلې. څلورمه مرحله کې place your order through the platform. په څلورمه مرحله کې place your order through the platform. تاسو کله هم خریداري د علی بابا ویب سټ څخه کوئ د درې مرحلې مو چې خلاص کړئ په څلورمه مرحله کې به تاسو خپل آرډر هم دغه د ویب سټ له طریقه ورکوي نه دا چې د واتس اپ او یا له نورو طریقو نه استفاده وکړئ. آرډر چې ورکوي د ټول سہولتونه په ویب سټ کې شته ان شاء الله به زه تاسو ته په راتلونکي درسونو کې تشریح کوم. نو د آرډر به تاسو د نن په ویب سټ کې ورکوي. پنځمه مرحله چې دی بیا track your shipment and receive the goods. دا اخله مرحله د نو چې تاسو مغه جنسونه انتقالیږي او تاسو تر تاسو پورې رسیږي چې د دنیا په هر کونج کې اوسېږي. بل مسله شیپینګ ان ډیلیوری د لکه څنګه مې چې معلومات تاسو ته درک علی بابا offers different shipping options. ما مخکې تاسو ته ویل چې علی بابا مختلف شیپینګ اپشنز هم لري. یو خدا د چې هغه ټرمینالوژي دی چې ډي ډي پی دی ډي ایچ ال دی او فیډکس دی او مختلف کوډونه د چې ټرمینالوژي د هر یو برخه ځان ته ټرمینالوژي لري لکه طب خپل ټرمینالوژي لري انجینری خپل ټرمینالوژي لري یعنی هر فیلډ او هر بخش ځان ته خپل ټرمینالوژي لري. لکه که زه درته وایم ډي ډي پی څه ته ویل کېږي دا یو کوډ دی یا یو ټرمینالوژي ده چې د علی بابا ویب سټ مربوط دی چې کله ته جنس د علی بابا د شرکتونو څخه اخلئ نو هغه تاسو ته تر کوره پورې در رسوي له هر څه څخه تاسو خلاص استئ تاسو تر کوره رسوي. نو دا فرض کې یو کوډ دی یا یو مخفف ابریویشن دی یا ټرمینالوژي دی چې د ورته ډیر زیات دی. نو ان شاء الله هغه پر راتلونکي درسونو کې تاسو ته تشریح کوم. خو اوس راځو علی بابا نه چې موږ جنسونه اخلو د دریو لارو څخه موږ ته انتقالېدای شي. بای ایر یعنی د هوا د لارې موږ ته انتقالېدلی شي. بای سی د بحر د لارې او همدا ډول ایکسپریس ډیلیوری یعنی مختلف نور پیکیجونه هم لري چې به ان شاء الله راتلونکي درسونو کې تشریح کیږي چې په دې کې به موږ تاسو کولای شو د خپل ایجنټ استفاده وکړو یا هم ترانسپورتي شرکتونو نه استفاده وکړو چې هغه ترانسپورتي شرکتونه هم په دوه ډولو باندې دي. یو دا چې خپل علی بابا ویب سټ کې ترانسپورتي شرکتونه دی هغه تاسو ته لکه کارګوګان دي انټرنیشنل کارګوګان هغه درته انتقالي په خپل غواړي چې یو لوکل ترانسپورتي شرکت چې فرض کړه د افغانستان کې هم نمائندګي ولري چین کې هم نمائندګي ولري په هغه یو انتقالي. نو دای مختلف اپشنونه دي نو به تاسو ګوري. خو معمولا د هوا د لارې چې کوم جنس تاسو ته انتقاليږي یا پروډکټس هغه ډیر قیمت وي او د بحر د لارې چې تاسو راځي هغه به خي ارزانه او د پاتې ټرمینالوژي ان شاء الله بل درس کې به وایو. نو راځو بلې موضوع ته important tips to always communicate clearly with the supplier. کله هم چې تاسو په علی بابا ویب سټ کې د کمپنیانو سره سپلایرانو سره خبرې کوئ لیکل کوئ نو معمولا ډیر واضح ورسره وغږیږي چې سبا داسې نه چې تاسو یو جز غوښته یا غي بل در لېږلی یا په یو کوالټي کې مغوښته یا غي بل کوالټي کې لېږلی وي. نو واضح هم په ټولو موضوعات او جزئیات او ډیټیلز باندې ورسره خبرې وکړي. Use trade assurance for safety. د دې د خاطر چې تاسو پیسې محفوظ وي او بلې خواته لاړ نشي او چلو دوکه در سره ونه شي نو د هغه کمپنیانو څخه خریداري وکړي چې هغه trade assurance ولري. Read reviews and verify the supplier's profile. Read reviews and verify the supplier profiles. هدف دا دی چې هر کمپنی ځان ته پروفایل لري هغه مکمل پروفایل تاسو وګورئ کوم خلکو چې دیونه جنسونه اخیستي دی هغه فیډبک ورکړی دی او همدا ډول دا کمپنی څومره کلونه کېږي چې فعالیت کوي څومره جنسونه خپل خرڅ کړي لکه ټول مکمل معلومات د کمپنی په اړه تاسو ولولئ. Ask for product samples if possible. دا چې هم امکان لري چې چیرته تاسو یو جنس په عمده شکل باندې غواړئ چې خریداري کړئ د علی بابا د ویب سټ له کمپنیو څخه نو لومړی یو سیمپل وغواړئ. نو دا هم امکانات شته کولای شي چې سیمپل هم تاسو لومړی ترلاسه کړئ وروسته چې جنس مو خوښ شو بیا کولای شي چې هغه خریداري کړئ. Understand import loss in your country before ordering. کله هم چې تاسو د علی بابا ویب سټ څخه خریداري کوئ دا ډیر مهمه خبره ده چې په خپل هیواد کې د وارداتو قوانینو باندې به تاسو پوه شئ. داسې نشي چې تاسو هلته خریداري کړې اوسئ بیا چې خپل هیواد ته راوړئ تاسو دغه جنس پرې نه دي د هیواد ته. نو مکمل معلومات لومړی د خپل هیواد د امپورټ یا د وارداتو قانون
قانون باندې ځان پوي کې به د علی بابا څخه خریداري وکړي او به خپل هیواد ته انتقال کړي. لکه څنګه چې مخکې مې تاسو ویل دا alibaba.com ویب سټ د ګلوبل ټریډ سٹارټس هیر دا جکما جوړ کړی دا او دا جکما سیباکس د یعنی فاونډر اف علی بابا د جکما دا هم ځان یو ځانګړی هیستوري او قصه لري چې د سړول جوړ کړه خو د انګلیسي او استاد به څنګه دومره لویه کمپنۍ جوړ کړله ویب سټ جوړ کړ چې د دنیا په زورګونو او په لکونو او میلیونونو کمپنۍ په فعالیت کوي چې نن په دنیا کې ډیر زیات مشهور دي. اکثریت خلک چې په امازون کې جنسونه خرڅي هغه ټول جنسونه دیو د همدغه علی بابا څخه اخلي او بیا امازون کې خرڅي. تاسو به اوس مختلفو هیوادونو کې لیدلی اوس معمولا افغانستان کې ګوري دغه آنلاین کاروبارونه څومره مختلف دي انټرنیټي بازارونه څومره زیات شوي دي دوی ټول خریداري د علی بابا څخه کوي افغانستان ته انتقالي او دلته به آنلاین او فزیکی ډول باندې خرڅوي. نو دا اوس موږ سره د نن ورځې درس سبا ان شاء الله پر نور موارد باندې بحث کوو. دغه کورس په تکمیل سره به ان شاء الله زه تاسو پر دې باندې قادر کوم چې تاسو ډیر په اسانۍ سره د علی بابا ویب سټ څخه خریداري وکړي پروډکټ سورسینګ وکړي او هغه خپل اجناس افغانستان ته انتقال کړي او دلته به آنلاین او فزیکی شکل باندې خرڅ کړي.